په ورډ کې رولر مثال دا خط کش د پاس ګوره په انچو ګرده ښودلی دی مثال دې طرف کې دی دا تاسو کولی شئ بالکل ختم کړئ رولر دا کړئ ګوره بالکل نه ښایي صحیح ده که نه بیرته مثلا راشئ تاسو ویو اکثره ګوره ښودل را ښودل هم داسې ټولبارونه جوړ کړل لرې هم کړه هم ښودل دا ګوره بیرته راغی ډاکومنټ میپ څه کار کوي مثال که چېرته تا یو کتاب لیکلی ګوره زه اوس مثلا یو کتاب ما لیکلی دی دې باره کې ما معلومات ولیکل لاندې راغلم دې ځای کې مثال ما ولیکل کونړ کابل هرات شو ننګرهار شو وګوره مختلف مثلا ما دا وکړل اوس به زه دا هیډینګ کوم ضرور دا کوم یو چې عنوانونه دي دلته راځم هیډینګ وان ګوره ما کلیک کړه بیرته راځم دلته پاس هرات هم انتخابوم راځم دې ځای ته ډایرکټ مینو کلیک کوم دلته دا ما انتخاب کړم ډراپ ډاون مینو دې ته وایي ښه دلته وګورئ راځو دا کلیک کوم زه دا کلیک کوم زه او دلته ګوره ټول ما هیډینګ کړه اوس کېدای شي مثلا کابل په سلمه صفحه کې لیکلي هغې باره کې معلومات یا په اتیاومه کې خو دلته زه راځو ویو ته او دلته کلیک کوو ډاکومنټ میپ هغه ټول عنوانونه دلته ښیي اوس هرات که په هر ځای کې وي دلته زه دا کلیک کوم هرات باره کې هغه هرات عنوان هم راځي او هغې باره کې څه معلومات چې دغه هم راځي ګوره لاندې وګورئ پیج 3 کې دی همدا ډول ننګرهار په کومه صفحه کې هغه هم درته راځي پکتیکا ته ځي خو څومره عنوانونه چې تاسو کار کړی وي څومره صفحې چې وي یو کتاب د مطالعې دپاره بیرته مثلا تاسو پکې ګورئ مطالعه کوئ نو ډېر ژر کولی شئ چې مثلا هغه عنوان پیدا کړئ بیرته راشي ډاکومنټ میپ کلیک کړئ دا مینو به ختمه شي هیډر اینډ فوټر موږ تاسو په سیټ اپ کې هم دې باندې لږې خبرې کړې وې ګورئ تاسو مثلا یو فایل لیکلی دی هغې دپاره اوس تاسو عنوان ورکوئ ګوره تقریبا موږ دلته 4 صفحې کار کړی عنوان دا فایده یې ما مخکې ویلي چې یو ځل هم ورکړه نو هره صفحې ته خپله ورکوئ هیډر اینډ فوټر زه کلیک کوم دلته هیډر ورکوم مثال زه ورکوم soft the computer programmers خدا مثلا ما ورته دغه کړ زه راځم مثلا دا سنټر ته کوم دې ځای تاسو کولی شئ سنټر لیفټ رایټ دې ځای هم تاسو کولی شئ دا وروسته به یې ویو هم دا ما وکړه اوس فوټر ته څنګه ځم دې ځای نه ګوره دا یو آپشن دی سویچ بټوین هیډر اینډ فوټر دا زه کلیک کوم اوس فوټر ته راغلم ګوره مثال دا کتاب ته لیکلی اوس لیکي پریپیرډ بای خلیل الله ښه مثال دا زه کلوز کوم اوس وګورئ پرنټ پریویو کې په هره صفحه کې دا شته ګوره سافټ دا وګورئ دا وګورئ همدا ډول فوټر هم هره صفحه کې راغلی دی ښه دا خو شو سمپل هیډر او فوټر بیا راځو هیډر او فوټر ته په دې کې موږ تاسو یو څو آپشن ولیدلې ګوره دا تاسو کولی شئ فایل نیم کریټډ آن کریټډ بای دا کوم شیان چې موږ تیار پکې دي کمپیوټر چې کله اټومیټک سیف کوي موږ ته هغه موږ راوستلی شو لاس پرنټډ کله پرنټ شو فایل نیم شی دی ګوره ډاکومنټ 5 ځکه چې موږ تاسو سیف کړی هم دی از ډیفالټ نوم دی همدا ډول تاسو کولی شئ پیج نمبر یې ورته ورکړئ مثال زه دې ځای ته راځم دې ځای کې مثلا پیج نمبر ورکوم دا وګوره پیج 1 همداسې بل ته به پیج 2 ورکړي دا ګوره زه دا کلوز کوم اوس وګورئ تاسو بلې صفحې ته لاړ شئ ګوره پیج 2 دی امید ته ښکاري که نه پرنټ پریویو کې وګورئ دا وګورئ پیج 2 همداسې بل پیج 4 ښه هیډر اینډ فوټر دا د انزرټ پیج انزرټ نمبر آف پیجز که دا زه کلیک هم ګوره دلته لیکلي 4 دا چې څومره صفحې تا کار کړی هغه درته ښایي چې دومره صفحې مثلا تا کار کړی که 10 که 20 هغه درته اټومیټک ټول درته راځي داسې کار کوي دا د 1 2 3 سره لیکلی مثال دغه سټایل چینج کړې تو مثلا الف ب ت س سره ا بي سي سره مثال رومن حساب سره ته لیکې سره کوم چې ته مثلا لیکل غواړې یا سټارټ کوم ځای نه مثلا اوله صفحې نمبر د کوم ځای نه شروع شي تا مثلا 3 پرون چاپ کړي 4 هغه چاپ کړي دي نن بیا کار وکړم مثلا نو 4 تا نمبر هغې ته ورکړی 1 2 3 4 ته اوس وایې چې دا نمبر ورکوم دا خو بیا د یو نه شروع کېږي نو دې ځای نه ورکړه 15 ورکړې نو هغه دا صفحه چې اوسنۍ ده په 15 نه شروع شي مخکې به لاړ شي دا مشکل تاسو دې ځای نه حل کولی شئ دې په ذریعه باندې ډیټ ورکولی شئ تیار نننی چې کوم یو کمپیوټر کې موجود ډیټ هغه ډیټ ورکولی شئ دې سره تاریخ ورکولی شئ دې سره پیج سیټ اپ راځي دا اوس کار کوو ګوره هیډر اینډ فوټر آپشن دلته شته کنه ډفرنٹ اډ اینډ ایوان
او دې سره چې کوم لاندې لیکل تاسو کړي هغه هایډ کېږي. دا ګورئ کوم لیکل چې موږ کړي هغه نه ښیي، صرف هیډر ښیي. دا وګورئ کلیک کوم نه ښیي چې په ته کلیک کوم بېرته خپل حالت ته راځي. ښه اوس که چېرته موږ او تاسو په پیج سیټ اپ کې دغه آپشن انتخاب کړو ډفرنٹ آرټ ان ایوان او زه دا اوکې کوم آرټ صرف تا خو صفحو ته ګوره دا هیډر پاتې شو، دویمه صفحه کې به دا نه وي. وګورئ راشئ لاندې دا وګورئ بالکل خالی ده، ځکه چې موږ هلته پیج سیټ اپ کې انتخاب وکړو. اوس که زه پرنټ پریویو کې وګورم اوله صفحه کې شته، دویمه صفحه کې نشته. وګورئ همدا ډول په دریمه کې هم نشته. دې دپاره څه کار کوو؟ کله چې موږ او تاسو بیا هیډر او فوټر ورکوو نو دلته آرټ ته هم ورکوه. اوس ایون ته څنګه ورکوو؟ جفتو ته. دلته یې ګوره دغه دوه آپشنې دي. ګورئ شو نیکس داسې عادي خبرې لیکلې، خو دا دې دپاره ده چې دا آرټ ان ایوان دپاره استعمال کړي. داسې کلیک کوم ګوره ایوان پیج راغی. اوس دا دې ته زه بېل هیډر ورکوم، مثلا لیکم ورته چې د کمپیوټر یا لیکمه الحلیم کمپیوټرز، دا مې ولیکه. فوټر به ګورم دلته بیا هم ورکوي، دا یاد لرئ ګوره چې د دې فوټر هم هغه نه وي که نه، بیا به فوټر دپاره دغه آپشن کلیک کړئ. صحیح شو؟ دا ګورئ دلته اوس فوټر ورته ورکوم مثلا بای علیم کاکړ یا بل شی څه ولیکئ تاسو. دا اوس وګورئ دا بېرته تاسو ته د طاق دغه ښیي، فوټر ښیي. وګورئ پریپیر بای او دا جفت درته بېرته ښیي. مثلا نیکسټ او پریویس مخکې وروسته تللی شي کلوز. اوس چې څومره جفتې صفحې هغې به خپل هیډر او فوټر وي، څومره چې تا ښیي. دا وګوره اولنۍ ده ایسافټ دی، دا دویمه ده الحلیم کمپیوټرز دی، وګوره دا دریمه ده بیا ایسافټ دی، دا څلورمه ده دا الحلیم کمپیوټرز. همداسې تاسو مثلا مختلف هیډر یې ورکولی شئ طاقو او جفتو ته. امید دی په دې باندې پوه شوي یاست. په دې کې د فوټ نوټ کمنټس، دا موږ او تاسو انزرټ مینو کې چې کله فوټ نوټ ورکړو دا دی ګوره، یا کمنټس، د دې په ذریعه بېرته ایډیټنګ پکې کولی شو، یعنې چینجز پکې بېرته کولی شو، کتلی شو، زیاتولی او کمولی شو. دې باندې عملي کار کوو لږ وروسته. بی پیشنټ حوصله. فل سکرین مکمل سکرین کې وښه. وګوره هر څه ورک شول، صرف هغه فایل راته وښوده. بېرته زه دا کلوز فل سکرین کلیک کوم، خپل حالت ته راغی. همدا ډول تاسو زوم د سترګو لپاره دی. دا مثال ستاسو سترګې صحیح کار نه کوي 200% یې غټ کوي. ګوره رانږدې شو دا. یاد لرئ دا همداسې نه چاپ کېږي. ګوره دا صرف سترګو دپاره دی. دې ځای نه هم تاسو زوم اندازه انتخابولی شئ. پیج وایډ هول پیج مکمله صفحه، سترګې هم ډېرې تیزې دي. مثلا همدا ډول تاسو کولی شئ مختلف. وګوره 500 دا اوس تاسو داسې ښکاري داسې خو نه چاپ کېږي. وګوره دا صفحه څومره دومره پاتې دی، دلته به لیکل کوئ. دا ګورئ دا هغه کش کوم سکرول بار، نو دا صرف وګوره پرنټ پریویو کې وګورئ هماغسې واړه واړه ښیي. ښه راځو بېرته خپل حالت ته راولو. زه چې خپله کار کوم ټکسټ وایډ څومره چې لیکل دی هغومره مطابق ما ته صفحه ښیي، بس زه په دې خوشحاله یم.